السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. د ډیره ځنډ وروسته د الله جل جلاله اسماء الحسنا مبارکانو ته راوګرځېدو. ډېر مصروفیتونه و، ډېر مشکلات مو په مخ کې وه، خو دا دي بیا ستاسو په خدمت کې شو. د الله جل جلاله اسماء مبارکان به درته بیان کړو. د الله جل جلاله د اسماء مبارکانو څخه 12 نوم الخالق جل جلاله دی، 14 نوم البارئ جل جلاله دی، 14 نوم المصور جل جلاله دی. او دغه رنګه د سورة الحشر په 30 آیات کې الله جل جلاله راته وایي هو الله الخالق البارئ المصور. دا هغه ذات الخالق پیدا کوونکی دی، البارئ رایستونکی دی له عدم نه وجود ته. یو څوک د عدمیت څخه وجود ته راباسي. 100 کاله مخکې موږ تاسو عدم و نیستي وو، خو الله اوس وجود ته راوست پر دنیا یو. المصور صورت ورکوونکی دی، الخالق معنا پیدا کوونکی دی. الله مخلوقات پیدا کړي دي، انسانان، حیوانات، ملائکې، غرونه، ډبرې، اوبه، مرغان، هغه زریاله حیوانات، هغه حیوانات چې مرغان دي، پر 4 پښو ځي، پر 2 پښو ځي، پر سینه ځي. البارئ رایستونکی دی د عدم نه وجود ته، هغه ذات دی چې څوک د عدمیت څخه وجود ته راباسي. المصور صورت ورکوونکی دی. الله څومره حسین او ښایسته صورتونه پیدا کړي دي. الله جل جلاله څومره حسین مبارک صورتونه پیدا کړي دي. په ګلانو کې فکر وکړئ، څومره حسین او ښایسته ګلان دي. تاسو فکر ورته وکړئ چې د الله پر قدرت دلالت کوي. څومره حسین رنګونه وي، یوه پاڼه له بلې پاڼې څخه جلا وي، یو ګل د بل رنګ د بل ګل د رنګ څخه جلا وي، یوه درخته له بلې درخته څخه جلا وي، یو انسان د بل انسان څخه جلا وي. که هر څو یو څوک یو چاته ورته وي، خو لیکن که سړی فکر کې وکړي، لیکن لازم به تغییر او بدلون کې پکې وي. امکان نه لري چې دوه شخصیتونه دې په یوه شکل باندې راسي. دوه ورونه دوی خوندې به غبرګولیزو کړي، خو که ښه سړی ورته ځیر سي، په یو شي کې بیا فرق راولي. د یو صورت د بل له صورت څخه به جلا وي. مخکې تر دې چې موږ د دې نومانو خاصیتونه بیان کړو، چې په الخالق جل جلاله کوم خاصیت دی، او د البارئ جل جلاله کوم خاصیت دی، د المصور جل جلاله کوم خاصیت دی. یوار به د بازغې و حقایت ته راسو چې د المصور د تصویر ورکوونکی ذات دی، چې څومره حسین صورتونه یې پیدا کړي دي. بازغه د عاد د نسل څخه وه، په مال او په جمال باندې بې نظیره وه، په دنیا کې مثل نه درلودي. په زمانه کې خو د یوسف علیه السلام اوازې یې واورېدلې. نو امام جامی رحمت الله علیه مبارک څه وایي؟ نه تنها عشق از دیدار و خیزد، بساکن دولت از گفتار و خیزد. وای تنها عشق د لیدلو څخه نه پیدا کېږي، چې څوک دې ولیدی ورباندې عاشق سي. بسال ډېر ځله، بسال ډېر د عشق و مینه از گفتار و خیزد. له خبرو څخه هم د یو چا صفت کوه، د یو چا صفت یو چا ته کوه، هغه ورباندې عاشق سي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک موږ نه دی لیدلی، لیکن د جانان صفت علما راته کوي، کتابونه یې راته کوي. تر مور او تر پلار تر هر څه پر مؤمنانو باندې ګران دي. نو وایي بسا ډېر ځله د عشق از گفتار و خیزد، له خبرو څخه هم عشق پورته سي. بازغې د یوسف علیه السلام د حسن او د کمال او د ښایست صفتونه اورېدلي وه. دې فکر وکړئ چې یوسف په زما سره ښایي باید زما سي. راریس وله د مصر ته راله، د مصر په ښار کې پوښتنه وکوله چې یوسف علیه السلام چیرې دی، هغه حسین ځوان، هغه ښایسته ځوان چیرې دی چې صفتونه یې تر موږ راورسېدل. خلکو ادرس ورکړئ چې په فلانکي ځای کې دی. داسې چې راله یوسف علیه السلام ته ودرېدله. یوسف علیه السلام چې ولیدی یې کړل. بازغې چې یوسف علیه السلام ته وکتل، څومره حسینې، څومره ښې سترګې دي. یوسف علیه السلام څه ورته وایي؟ په قبر کې به اولنۍ دغه سترګې له غالبه څخه راولیږي. دا سترګې نه دي حسینې. حسینې سترګې هغه دي چې په ورځ د قیامت تعالی حضور ته په خوشحالي باندې ورسي. دا ورته وایي سبحانه څومره
حسین برخوګان څومره ښایسته برخوګان دي یوسف علیه السلام ورته وایي په قبر کې به اولنۍ چینجي د برخو څخه پیدا کېږي دا برخوګان و اصلیت به بیا په قیامت باندې معلومیږي هغه ورته څومره حسین او وریښتان دي یوسف علیه السلام ورته وایي چې په قبر کې اولنۍ له بدنه څخه جلا کېږي وریښتان د انسان له بدنه څخه ایسته سي واقعات په قبر کې تاسو به شاید په ژوند کې لیدلي وي یا به مو نه لیدلي چې انسان مړ سي میاشت بعد تاسو ورسي هغه حسین او هغه ښایسته صورت ته او هغه جمیل صورت ته هغه په دنیا کې چې د ځوانۍ په مستیو کې و په دنیا کې د ژوند په مستیو کې و هغه د ځوانۍ پر آس سپور و خو میاشت بعد په قبر کې تاسو ورسئ هغه ښایسته سترګې په کوم انداز پرتې وي هغه ښایسته نرۍ پزه پر کوم انداز وي هغه ښایسته نازک شونډان پر کوم انداز وي هغه ښایسته زلفان پر کوم انداز وي هغه ښایسته لاسونه پر کوم صورت وي هغه ښایسته پښې په کوم صورت باندې وي څومره عاجز وي ربه الله داسې مرګ راته نصیب کړه چې په قبر کې سالم پاته سو د قبر د چینجو څخه مو الله وساته ستا رحم الله ستا فضل را باندې وکړه څومره عاجز وي بعضې ورته وایي چې څومره ښایسته او څومره زیبا او څومره ښکلی او څومره حسین یې یوسف علیه السلام بارک څه ورته وایي یوسف علیه السلام څه ورته وایي چودید عکس سوی اصلی بشتاب که پیش اصلی نبود عکس راتاب و چې عکس دې ولیدی عکس چې دې ولیدی د عکس څخه ځه حقیقت ته ورسه نقاش ته ورسه که پیش اصلی نبود عکس راتاب د اصل په مقابل کې عکس هیڅ طاقت نه لري اصل خو الله جل جلاله دی خالق خو هغه دی مصور خو هغه دی تصویر کوونکی خو هغه دی په صورت کې مه غلطېږه په صورت مه خطاوځه مصور ته ورسه چې تصویر کوونکی ذات دی د هغه ته ځان وصل که معاذ الله یوسف علیه السلام ورته وایي معاذ الله پناه غواړو په الله جل جلاله څخه اصل ته تگ وکه چو عکس اخر شود بی نور معنی عکس اخر بی رڼا پاتې سي دا د انسان پر ښایست مه خطا کېږه دا بی نور و بی رڼا و بی نورقه پاتې سي ځه اصل ته ځه الله ته ځه نباشد عکس را چندان بقایی نباشد عکس را چندان بقایی ندارد رنگلی چندان و پایی نباشد عکس را چندان بقایی ندارد رنگ و گل چندان و پایی وی نباشد عکس را چندان بقایی وی نست عکس لر دمر بقا ندارد رنگ گل چندان و پایی د گل رنگ وفا نلري یو ورځ ښایسته حسین گل وي د ریحان حسین گل وي د شبۍ حسین گل وي د ګلګلاب خو لیکن بله ورځ بیا خزان ور باندې را الوتي هغه کوبڼ وي رنګ یې تغییر خوړلی پاڼې هم مچ سوي تورې سوي وایي نه دارد رنګ ګل چندان وپایي د ګل په رنګ مخه تاوزه وپایي نه لري بقا خواهی بسوی اصل بنگر وفا جویی بسوی اصل بگذر وای که بقا غواړې د اصل طرف ته ولاړ سه او که وفا غواړې د اصل و طرف ته ورسه امام جامع رحمت الله علیه مبارک سبحان الله دې واقعې ته څومره مفصل بحث وکړی دی زلیخا صبحه یو سل اووه شپېته داستان دختر بازغه دې ته سبحان الله زلیخا هغه کتاب دی وایي که چا وویله که عاشق نسو حقیقي عاشق نو بیا دې ځان ملامت وبولي موږ طالبانو ویله خو د ځوانانو اوس هم خو د کشرتوب وخت ونه پوهېدو اوس خو چې راواخو زلیخا تر سترګو مو اوښکې راځي چې حقیقي عاشق سړی ته ورشي نو بازغې ورته وویل چې دغه ښایسته رب نو چیرې دی الله هدایت ورته کړی و یوسف علیه السلام مبارک د الله جل جلاله معرفت ور وشوی ایمان یې ور وشوی مؤمنه سو بس
هغه د شاهي او د باچهي لباس یې وغورځاوه، ولاړ پر دشت بیابان باندې. څه زمانه راغله، یوسف علیه السلام ته څه وایي؟ جزاک الله کی چشم و باز کردی، جزاک الله کی چشم و باز کردی، جزاک الله کی چشم باز کردی، مارا با جان جانو هم راز کردی. وای جزاک الله چې زما سترګې در اخلاص کې، جزاک الله وای چې زما سترګې در اخلاص کې، مارا با جان جان هم راز کردی. زه دې د خپل محبوب سره وصل کلم، زه نور تا څه کوم یوسف علیه السلام، ما رب پیدا کړي. نو دا د المصور جل جلاله په تفصیل کې چې زلیخا وکتل سي، سبحان الله چې الله څومره شایسته او حسین صورتونه پیدا کوي، او الله جل جلاله واقعات مصور ده، المصور جل جلاله. اوس براسو د الله د دغو درو نومانو مبارکانو و خاصیتو الخالق جل جلاله. د دې خاصیت وایي دا دی، ګټه یې دا ده که د شپې په مابینځ کې 1 ساعت یا زیات تر 1 ساعت د سړی ذکر کړي، دا 1 ساعت ټوله الخالق جل جلاله، الخالق جل جلاله دا وایي. زړه بې روښانه سي، زړه بې د الله په معرفت باندې ښایسته سي، او په مخ کې بې نورانیات پیدا سي. او په 40 ادرسیه کې وایي که چا داسې تلاوت وکي، یا خالق من فی السماوات ومن فی الارض وکل الیه معادهم، وایي که یو څوک تښتېدلی وي او یو څوک ډېر وخت غائب وي یا سړي ورکه سوي، نو 15,000 واره دغه ووایي، یا خالق من فی السماوات ومن فی الارض وکل الیه معادهم. ورکه به الله پیدا کړي، غائب به الله کور ته واپس راولي. البارئ جل جلاله د دې نوم خاصیت او ګټه دا ده، وایي که 2 ورځې متوالیات متصل هر ورځ سلسل واره وویل سي د سلامت من الافات، د ټولو افاتو څخه بیا الله سالم وساتي. او دغه رنګه په 40 ادرسیه کې راغلي دی، وایي یا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غیره. دا کوي سړی ووایي الله جل جلاله به ورلره دروازې د غنا او د سلامتیا او د عزت ورلره خلاص کړي. او کې د قبر پر یو ټوټه باندې ولیکي، د قبر پر یو ډبره پر یو شي باندې وعلق علی مجنون، لیونی په غاړه کې نفعه هغه ته به ګټه ورسي. او دغه رنګه هغه وکذلک اصحاب الامراض الصعبه، هغه د سختو مرضو خاوندانو باندې چې دغه تورې ولیکي، یا بارئ النفوس بلا مثال خلا من غیره. المصور جل جلاله خاصیت د دې نوم چشتي کوماکو اعانتی پر صنعت عجیبه باندې. که سړی پر درخت ووایي درخت میوې نه کوي، د انګورو باغ کې او افغانستان خلک خو انځر لري، انار لري او شکرپارې لري، تریاکو دینو دی نه وایي، په دا شوش شان دی وایي، پر هغه باندې چې وایي هره ورځ 100 واره، نو هغه باغ به په میوو باندې ښایسته او حسین وګرځېږي، میوې به زیات سي. او دغه رنګه هغه څوک چې وچ وي که نر وي که ښځې وي چې هره ورځ 2 ورځې هره ورځ 41 واره 20 واره 41 نه 20 واره پر روژه، یعنې 2 ورځې روژه ونیسي، بیا 20 واره المصور جل جلاله، المصور جل جلاله 20 واره ووایي. روژه یې لا نه یې مته کړې، ماښام لا نه یې داخل سوی، 2 ورځې مسلسل ووایي. الله جل جلاله به په اولاد باندې ښایسته وګرځي. نو هغه خوندي چې اولاد نه لري او هغه ورونه چې اولاد نه لري، ډاکټرانو جواب ورکړي د هغه لپاره نه به وي علاج دي. سعادت الدارین صفحه 502 503. الخالق البارئ المصور جل جلاله. الله جل جلاله دی د الله نومان زموږ د ایمان زرعه وګرځي چې ایمانونه یوسو. الله دې ایمان باقی را نصیب کړي، الله دې پر ایمان ورولي، الله دې بې ایمانه نه کړي.
ایو شاعر وای د دنیاګي ارمان مې نه دی ارمان الله دې مې نه کړي بې ایمان بللی د دنیاګي ارمان مې نه دی ارمان الله دې مې نه کړي بې ایمان بللی ورځ قیامت به ډېر انسانان راوبلل سي بې ایمانه به راوبلل سي وامتازوا اليوم ایها المجرمون الله جل جلاله وایي راجلا کړه سي نن ورځ ای مجرمانو کې به بې ایمانه ور ولاړېږي شي نو الله دې مونږ کې بې ایمان بللی الله دې پر ایمان وروبولي چې راولاړ سي مؤمنانو او موږ د مؤمنانو په صف کې ولاړ سو الله دې فضل را باندې وکړي هر څه مو له لاسه ورکړي دي الله ستا فضل امید لرو فضل را باندې وکړه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته